پخوا خو کاروز بیکاری شو لیلا لخته ده لخته ده چندالو لیلا لخته ده. آلی مغز تو چرا خراب میشه؟ دمیر چی مغز تو خراب میشه؟ تو نقی به جای نکن. من 100 دفعه گفتیم که از خانه نبره. تو نگفتم که مکتب که منی تا بس کن دیگه. تو نه چی؟ آوی تمام ایتم نانه تمام ایتم دیگه چی مرد میطلبی؟ آره خب ببین ما برو مکتب مردم درس نتم. هم دخترکای بیچاره درس نتم. درس چی میتی؟ درس چی میتی؟ ما درساوی ما تا خود یارو خیال نشته دی ولی نشته ده فساد نه ډکې په دیوال عشقت باندې خیر ده ما څه ګناه مې کړی و چې ته څه وایي نمونه زما په غاړه والکه ها سور زله می در تویلی زیاد گپ نزن که دندانای تا برات میده میکنم که پا دیر دوشن که پا خمک ده اینه می گلاس واره خودت توتا نکدم با هر گپی که میزنه بزن دوانه ما خبره نده ماتم خلق ککه بطمایش میگه کسی جرم کرد و زندانی شد. وقتی که در زندان رفت 1 ماه 2 ماه 3 ماه 4 ماه هیچ کس حوالی رو نگرفت. خب بالاخره میان دولت گفت تو بدارم تو از خود پایواز داری نداری چرا هم آدم هستی هیچ کس خبر تو رو نمیگیره. گفت پایواز چرا میگه؟ گفت پایواز این کاکایت مامایت خالد و حمید و همین کسا ره. گفت من هم کاکا دارم من ماما دارم من خاله دارم من خیلی شکست همه چیز دارم. خب بدبختانه کلشان همیجا بندی هستن. همگیشان دمیجا بندی هستن. سلام خدا خدمت تمام وطندارای عزیز خود تقدیم میکنم و ویژه علاقه‌مندان خوب برنامه کلبه خنده. امیدوار هستم که در هر گوشه و کنار دنیا هستن جور تیار سر حال باشن. شما را خوش آمدید میگم به برنامه. مسکین صاحب خودت هم خوش آمدید میگم. غزال جانم خوش آمدید میگم. میشه کاملا در اختیارتان خدا معرفی کنن هر چیز که بهم دل دارن بگوین. مهربانی مسکین جانه تا مهربانی وکړه ما داسې ډېر مهرباني کړي دي نو مهرباني اول ته مهرباني وکړه. د هر څه نه مخکې خپل سلامونه او نیکې احترامات ټولو لیدونکو او مینهوالو ته ډالۍ کومه. خدای دې وکړي ټول جوړ وروغ او په صحت روغ اوسي او یو څو شپې په خوشحالۍ پای ته رسولي. بس تاسو نه هم ډېره مننه چې بس مونږ هم دې خپرونې ته راوغوښتو او دعوت هم کړو. خب سلامای خود تقدیم خودتان میکنم و تقدیم مسکین جان و کسایی که همین لحظه ما رو میبینه. خدا کنه جور صحتمند و سرحال باشن لباس عافیت بر تن داشته باشن و خوش هستم که امروز در برنامه کلبه خنده با خودتان هستم. سلامت باشی. خب مسکین صاحب خودت چی توفه داری در برنامه؟ بس توپی خو ډیر زیات دي. بس تاسو غوښتنه وکړئ مونږ حاضر آماده یو. خب هر چیزی که توفه داری بگو. صحیح ده. بس لیدونکو دپاره به یو زمزمه وکړو لنډه شان. زمزمه اوږده به وکړو هېڅ خبره نشته. یک زمزمه کو برای ما. او یو قربان شمه جان پرینگ 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 یاری دی نکوم ډارېږه د لرې لرې تماشې به دې کومه پرینگ 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 و جانان زما زه د جانانې که په بازار مې خرڅوي ورسره زما پرینگ 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 ای پخوا خو کار اوس بیکاري شوه رازه رازه روزي به خدای درسوینه پرینگ 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 و غزل جان ته داسې وایه غزل خان او یو څو مصري ورته د زړه ډالۍ کومه یا پخوانۍ مینه دې نشته وای وای چې درته ګورم نو جړه راځي مینۍ و د دې پیالې نه مزار کینو یار می خو بل وطن ته لاړو او زه په خپه او په خفګان شپې ورځې سبا کومه.
او داسې څوک نشته چې تپوس وکړي وي بیل وراته وخانده چې وخانده مینه زه لیونې او سپېلنې در پسې شمه جاړم خو جاړم په دې ساحته خفګان کوم په دې ساحته او لږ راته خندا راکه مینه وي جار شم که جارېږم نو یا به لیونې او سپېلنې شم یا به لوګي او وایم دا ډېر خوند خوراک کوي نه خلاص شد ویم دا غزل جان پاس په بام ناز دی قلم په لاس دی دو مین جدا کوي مینا خو تا کړه ما ونه کا او اوس لنډې پرې کوي جړه راځي نه والکه څنګه باندې جړه ډېر ښایسته و ډېر په زړه پورې زمزمه درود دراز خود مرا دیده بودم باشه من قدر نام مرا گروپ یک حالا نه خودت چطور نام دیگه نمیشه سوال غزل جان خو سرما بسیار گران است و ما خودم هم سرش گران هستم که یک نفر سرت گران نباشه مین و محبت کتت زیاد نباشه ولی اگه نامش هم بگیری خان راست میگم خیر باش که ما یک تپه دیگه تپه میگن دادری مجموع چی میگن یادم رفت چرا میگه چی میگن زمزمه نه زمزمه نه پختو کرتا تپه وایی که نه فارسی که نمیره نهیر شو دبایتی ترانم چهار بیتی نه دو بیتی از من دو بیتی بخوان میگه مسکین استا خاطر لپاره مسکین استا خاطر لپاره د کلی جنگ د مور خبره تیرو همدا په زمزمه کې وای کنه ګوره دا تا چې ته کله مثلا زمزمه وکې کنه ماله بیل خوند راکړي خیر دا د سوی کامل تشرب درته زمزمه کوم اوس زما غږ خراب دی که زما غږ ټول اوري کنه بس چینل اړئ خراب نه دی زه وایم لږ زره د ترانم کې شه چې مونږ هم لږه خوادي خوښ او کنه خب میگه زمزمه کنه غزاله زمزمه دیو کې دسې په ترانم کې دیو کې دغه جالبیت او دا خوږی خبرې چې دي په ترانم کې دا خو نه دی ما رفتم غزال جان صداش خالی نمانه یک زمزمه صداش خالی خیر در برنامه دیگه انشالله میکنم همین حق ما به شما میتم اگر زمزمه کنید یاره چې ترانم اونی کې نه پریدم نه خوب تو با پریدی ما زمزمه کنم ما حق به اگه خود زمزمه کنی چی میشه؟ خو خیر زکه د دې خولې نه ډیر خوان کی خیر تا خود آماده میشی؟ ما یک زمزمه مهربانی بفرما ببینیم چقدر صدای مقبول داره زمزمه ما که تا چک نداشته باشه ما چک برد کنم که همون خوب سیا بفرما تازه ما یار نشوه زما دلدار نشوه تازه ما یار نشوه زما دلدار نشوه عمر می تر شو گوره ټول د انتظار سره عمر می تر شو گوره ټول د انتظار سره دغه تا غونیم چې داسې ګل غوندې زمزمه وکړي که نه نو ایله به تره تازه این حال خودت یک زمزمه دری بکن کجا بودی چرا نامدی کجا بودی چرا نامدی ای دختر ظالم الله تو خو گفته بودی که میم چرا نامدی ایشو خو ندارم الله گل خو بگی روز گشتن ندارم بابا مزه اما با تمه تو دیوانه شدم اما با تمه تو او دیوانه شدم خودم طرف
کسر سر من. دختر نازنین گلغندی نازدانستی گلغند پدرت سرت بسیار مصرف مقبول میکنه سر مشکلی یکی دیگه یک شعر نو کمپوز نو سر مشکلی وراغ تو رو فقط مصرف کنه توبت سکت تو چی بگمشتی؟ خب زال جان چطور است امروی کارا؟ والا خنده کردم که بیخیم کارا فراموش شد. والا خوب است شکر فضل خداست میگذره بسیار به خوبی بسیار به خوشی. چقدر وقت میشه خودت به سینما رو آوردی؟ تقریبا 7 سال میشه. 7 سال میشه؟ چند فیلم بازی کردی؟ خودم فیلم بازی نکردیم و سریال همچنان نکردیم. رشته من دیگه اینمی ژورنالیسم نطاق دیگه در سریال فیلم نقش تو اول در سینما نقش نگیری نقش بازی نکردی خب خودت چطور؟ ما خو بسیار زیاد کار کردیم تقریبا غزال جان خو یادواری کرد که 6 سال میشه که ما نطاق بودم مثلا نطاقی را پیش می بردم خیلی گفت من نطاق هستم اومد خود ما خودم شکر الحمدلله ممثل هستم یک اداکار هستم خو از ما می 6 سال میشه که دمی بخش ممثلی کار میکنم زحمت میکشم. امی خوبترین نقشی که بازی کردی از امو راضی هستی کدام فیلم است کدام سریال است که ما بفهم؟ فیلم خو زیاد است دیگه ما خو همیشه که است ای تو یک نقش بازی میکنم که کمدی باشه. من میگم امو نقشی که خودت بازی کردی در سریالی که امو کدام سریال است؟ دا با پښتو کې درته زه ووایم وایسي دومره وخت چې دومره ټایم لګي که نه چې تاسو سینما کې کار کوئ هغه کوم نقش ده که نه چې تاسو ترېنه راضي یاستئ چې تاسو ډېر زیات خوښېږي چې تاسو خپله یعنې پکې لوبېدلي یاستئ ولا خو زه به درته داسې ستاسو کوم فلم ده چې ستاسو ډېر زیات خوښېږي؟ فلمونه خو ډېر زیات دي زما پوه شې بس دغه یو فلم دی د ستا شوقې ته مې سلام وي په هغې کې چې دی ما ته کرکټر را کړی د زه پکې کیله خور یم اینم نقشه برای ما بازی کنی همون نقشه رقم بود اوس داسې یو صحنه یې که نه چې بس آخري جنګ یې که نه بس او ملګري دوستان دې پوه شوې بس بدماشانو پسې وردو پوه شوې خو چې کله زه یو بدماش سره مخامخ شم که نه نو زما خو ما سره نه ټوپک شته دی او نه وسله شته دی هېڅ شی هم نشته یعنې تش لاس ورته ورغلی یم ما چې دی بیا دغه دریشي کې چې دی چې کله دلته ما ته ټوپک دی چې هلکه درېش ونه خوځېږې زه بیا ورته جیب نه وباسم ورته یم بچي ستا دوا ما سره شته دا چې ته وخورې ټوپک څه کوي چې ځان به م راته همداسې پرېږدي نو هغه صحنه چې دی ما ته ډېر جالب مو چې کله مې ورته دا کیله مې ورته ورکړو پوه شوې او بس رانې واخیستو نو یو موزیک ولګېدو پوه شوې بس یو دم سړی په ګډا شروع شو چې په ګډا شروع شو بس بل ملګری رالو سړی ووهل چې ووهل بس وغورځېدو نو زه ورته کینم پلتي ورته وایم کیله خوره ته زما کیله خورې زما کیله څوک په دونه اسانۍ باندې نشي خوړی دا کیله به ده اوس وخورمه بسیار مقبول جالب بسیار خوش. خودت اگر کسی خودت یک نقش بده در کدام نقش ها خودت راحت احساس میکنی؟ نقش کمدی، جدی، اکشنی کدام؟ خب من تقریبا چیزی کم 3 سال برنامه سینما را پیش بردم. اونجا دیگه سینماگرها که می آمدن باز یک بخشش بود که باید من برای مهمان برنامه یک سوژه را پیش می بردم. دیگه هر سوژه که می بود فرق نمیکنه پیش می بردم. یعنی در کدام نقش خود زیاد راحت احساس میکنی؟ یعنی کمدی باشه؟ نه کمدی قدر نه. خب جدی هم باشه جدی را میتونم پیش برده. خب میشه اردوتان یک نقش باید خود بازی بکنه. یعنی فکر کوی بچه فیلم است خود دختر فیلم است. بچه فیلم این بچه فیلم هم این مسکین جان. مسکین جان سه شوی. صحیح خبره کی؟ اوس تو بس ځان آماده کړ زه آماده یم. زه آماده یم سوژه انتخاب کړم. جیم جواب استی. بس هغه وایي چې ته بچه فیلم او دا دختر فیلم. بچه فیلم هم خدا می بچه فیلم دیگه.
نو اوس ته خپله اوس پوهېږې چې دختره فلم څه خبرې کولی شي او بچې فلم हाँ सही से तो सोचा इंतखाब का नौज़ बदर सर सोचा नो खुदा तो पलास के दा करा ना सोचा नौज़ ने शमा इंतखाब आवले तो सोचा इंतखाब का زما په نظر خو زه به څه سوچه انتخاب کوم دو په دو سوچه انتخابېږي ولې نه کېږي نو زړه داسې ټول کابل درته راشي سوچه درته انتخاب کړي او که نه وای ما خدای دې خو تا مړ کړي چې تا نه یو ورځ ما ښه ورځ ونه لیدله همیشه چې راځي دا کار وکوه هغه کار وکوه نو همدغه خبرې دي دي نور خو به رانه ولکه زما مخه مه ګورې زه ورک شوی به ولې به دې مخ نه ګورمه تا باندې خو زما ځان قربان دی ته پوهېږې ستا د لاسه ته دا شپې ورځې په نهره تېرومه خوب نه کومه بېخوبي کومه چې تا غوندې سم ګوټک درنه جوړ شوی داسې خورې او وایسې ستا د غمه ځای نه خورمه نور خبره نه و نه ګوره کنه زه چې کله د شپې چې دی قرار کېده به پوه شي په موبایل کې ګوتې وابه کنه تشویش کومه ټول فکر او سوچ زما تا سره وي او موبایل کې لاس وای موبایل کې هغه فیسبوک وي فسادبوک وي هغه ته کاروي ما ته خو د اړو خیال نشته دی ولې نشته دی فساد نه ډکې په د یو لشقت باندې خیر ده ما څه ګناه مې کړی و چې ته څه وایي نمونه زما په غاړه شوې خدا خو چې دی نصیب او قسمت خبرې دي کنه خدایه داسې نصیب وسوځی چې زما او تا سره بدبخته شومه خدای دې نه کړي زه بدبخت نه یم زه ګل غوندې نفر یم زه چاته ګوره په دونه اسانۍ باندې نه پیدا کېږم بلکل نه پیدا کېږي په دې یو لشقت باندې چېرته به پیدا شي ته پوهېږې زما په دې یو لشقت باندې رنګارنګ ښکلي نازولي جینکیان راپسې تمامه ورځ ګرځي خو زه چاته په لاس کې نه راځم مړ دې شي هغه جینۍ چې تا پسې راځي یو بدبخته زه ومه چې په غاړه مې شوې هېڅ پروا نه کوي اوس خیر ده خبره خو د خبرو نه تېر ده اوس ولې خفه کېږي رانه مه خفه کېږه خیر دی وایم دغه 2 ورځې ژوند دی په خوشحالۍ سره تېر کړو دا به ډېر ښه نو اوس مجبوري ده چې تا سره تېر کړمه پښتنې خو همداسې دي چې یو ځلې واده وکړي بیا نو تر اخره ورسره ژوند تېروي نو زه مجبوره یم ډېر خبرې مو کول ته چپ کوي نه ماغزه دې راته خوړ زم څه کار لرمه خیر ده که نه خو په خبرو باندې چې دی ته مه خفه کېږه کله نه کله خو سړی در سره لږ کسیم وکړي معرکې وکړي داسې خو نه کېږي چې ته بس شپې ورځې سبا کې او موږ سره 2 خبرې ونه کړي چندانې شی نه ستا سره زه خبرې وکړمه حوصله مې مه ختموه یو خو روژه ده او بل ته خبرې کوې زه لاړمه درنه چپ کښېنه خبرې مه کوه ډېرې خیر ده بیا پلار ته د لږ سودا مه اخلمه چې هغه خوشحاله شي ته خپل کور ته سودا راوړه زما پلار ته مه وړه دیگه اینه یک تمثیل بود خدا کنه خوش شما آمده باشه بسیار معقول بود خب از فیلمایی که خودت کار کردید سریالایی که کار کردید کدام خاطره جالب داری؟ والا فعلا خب خاطره جالب نداری خب نداری؟ خودت چطور؟ بزن جان خاطره از این کارهایی که کردید یک چیز جالب سر خورده باشی خنده دار بوده باشه یا که تراجید بوده باشه خب یکی از خاطره جالب خود قسم میکنم در بخش رادیو کار میکردم دیگه خیلی مریض بودم تابستانم بود دیگه برنامه من ساعت 2 بجه شروع میشه طبعا که تابستانم 2 بجه 3 بجه که میشم خواب میسر انسان دیگه من کمک مریض هم بودم دیگه شنونده زنگ زد گفت آهنگ زبیر نوازم میخوایم این قسم آهنگ پشتوست دیگه من رفتم آهنگ گفتم آهنگ میشیم دوباره برمیگردیم من که برنامه لایف بود دیگه من سرمیز مانده بودم خوابم برده بود خب می بخش تکنیک کسی بود یا هم دیگه من بیدار نکرد یا آهنگم رفت دیگه وقفام رفته بود دیگه آهنگم نشر کرده بود یک وقت بیدار میشم میبینم من خواب برده بود یعنی بخش تکنیک از اینجا رفته بود بیرون دروازه پیش کرده بود حالا میگم امین گفتم بیا که برنامه رو پیش میبریم میگه نه حالا کدام 20 دقیقه تیر شده دیگه نمیشه که ما برنامه رو پیش میبریم پس دوباره منم گفت نه گفتم من پیش میبرم حالا بعد است گفتم مردم دنیم بانی برنامه لایف گفتم خوب نمیشه خب من که دوباره برنامه رو شروع کردم دیگه من در پشتو معناز دادم گفتم ما با خیلی زیاد تکنیکی ستونزه و یعنی اون مشکل از خودم بود من گفتم مشکل تکنیکی یعنی من خیلی جالب بود دیگه در برنامه لایف من خواب بردم خیلی جالب خب در چند سریال خودت نقش بازی کردی؟ چند فیلم بازی کردی؟ تقریبا تلویزیونی درامی خو یو داسې یو 8-10 مرازي نه ماشاءالله او فیلمونه چې دي تقریبا یو 15 فیلمه وي ان شاء الله 5 فیلم
بهشک والا ځکه مونږ خو چې دی زیاتره چې دی په دې افغانستان کې خو چې دی دغه جینکیانې نشته یعنی مثلا جنکه نه دا خو دی لکه هغه کوم یو مثلا چې مو تاسو ورته اړتیا لرو ضرورت لرو که نه چې تی کار د واخلو فلم جنۍ د فلم جینۍ اوس دې ته چې اوس فلم جینۍ نقش ورکړي دا دی یو چېرته در سره کار کوي وایي هر سړی خپل هغه که نه موضوع دی خپل هغه دی خپل حالات دی نو چې کله مونږ مثلا فلمونه جوړو د افغاني فلمونه بیا زیاتره دا زمونږ ملګري دوستان چې دی کوزې پښتونخوا ته زیاته جینۍ سره خبرې کوي بس ورسره عمل ته فلم کې هغې ته نقش ورکوي نو اوس زه به درته داسې ووایم چې مونږ نه خو رقم خلک دی کار اخلي که نه مثلا هر رقم نقش ورکوي اوس یو چا ماته وویل چې هلکه ته مثلا هغه یو نقش مخ ته وړې بل کار نشي کولی ما ویلې وا هلکه ته عجیبه خبرې کوې ټوپک په لاس راکړه باډیګاټي هم کولی شم بیلچه په لاس راکړه دهقاني هم کولی شم وایم وروره ګوله چې چوکۍ راکړې که نه چوکۍ هم در پسې ګرځوم ممثل خو دې ته ماله نه وایي چې هلکه همدغه یو کومیډي نقش ولوبوي راشه ماله د بدماش نقش راکړه ته ماته اوس د بدماش نقش راکړې که نه یک نقش بدماش خودت ها ادا کو والکه څو ځلې مې تاسو ته نه قطمه بازی کن والکه ها څو ځلې مې درته ویلي زیاد گپ نزن که دندانای تا برات میده میکنم چې په دې دوشن کې پخه مږ ده اینه می گلاس واره خودت توتا نکنم با هر گپی که میزنه بزن دوانه ما خبره نه ده ماتم خلک ککه بدماش وی بس او ککه بدماش چې په چا باندې لاس اوچت کی نو عمل ته جام شي ای مسکین یاره خبر دا ته وکړه که زیات خبرې مه کوه زیات خبرې مه کوه ما دا چیز فکر نه کوم ټوله خبرې کړي دي ما غوندې سړی پسې پاڅېږي هی خب یک نقش کمدی بازی کن الخیر چه قسم نقش بازی کنم؟ نقش کمدی؟ شوخ نو الان دا شوخی به څنګه زه خو په دې شیانو باندې نه پوهېږم خب با یک نقش کمدی امروی غزال جان بازی کن خب من رو بخی دختر فیلم جور کردی خب خیر از دیگه تو دختر فیلم 10 سال ترکز دختر فیلم نگرفتم ما که نقش میتونی باز ناز میکنی نه گپ از ناز تیر شد دوستا بفرما نو سه نقش سره ولوبو اینه میره امروش اظهار محبت میکنی میخوایی که همین آدم اوس دا مخکې چې مینه محبت وکړه هغه خیر و اوس بل موږ ته موضوع راکړه چې مونږ ورسره ولوبیږو د شادګل فلمونه دې لیدلي دي او داسې یو ډېر شوخ وي که نه لکه برو یک نقش شادګل بازی کن د شادګل یو نقش ولوبه زه چېرته د هغې لوبه وای شم زه بېچاره په خپل خبرو باندې نه پوهېږم نه هیله کوم خو بیا هم تاسو کومیډي یاست نو ته داسې کار وکړه چې مونږ دپاره داسې یو نقش وټاکوه چې مونږ ولوبیږو درسره یګان خوږې خبرې ته وکړې یګان خوږې مونږ پرونه جالب شي که نه کندوزای دیدی فستریالشه؟ هغه خو مې لیدلی و خب بگونم نقش شادگل خودت بازی کن نه نو زه به څه فکر وکړم نشد نه که نه داسې یو نقش راکوئ چې هغه زه بېچاره چېرته کوی شم خو خیر می نقش شادگل خودت خو ته خپله ولوبېږه که نه تو بگی یک نقش شادگل پیش تاسو دواړه یو تمثیل وکړئ وایم ته داسې کار وکړه چې ما نه دې خواهش وکړو هغه خو خیر دی زه خو تابعدار یم هېڅ کوم مشکل نه لرم دغه کوم یو د بلبل سریال ورته وایي فلم وایي دغه کوم نقش مونږ ته ولوبئ ولاړ یې خفه یو که نه یارو خود یک نقش میتیم بسم الله نقش گلچهره را داری سعی من نقش بلبل بلبل از پیشت قار کرده یعنی میره چه رقم میتونی که رازیش بسازی دوباره آشتی کنه خودت خب خیر یک کاری میکنی اینه برو اینه ما بلبل بلبل جان تو چرا قار میکنی دختر آواری باید من قار کنم که دختر هستم تو چرا قار میکنی صدقه ما شوی تو گپ ندن مقد من خناب نکو
حالی مغز تو چرا خراب میشه؟ دمیر چی مغز تو خراب میشه؟ تو نقی به جای نکن. من 100 دفعه گفتیم که از خانه نبرای. تو نگفتم که مکتب که میری منیمی تا بس کن دیگه. تو نه چی؟ آوه تمام ایتم نانه تمام ایتم دیگه چی مرد میتلبی؟ آره خب ببین ما برو مکتب مردم درس نتم. من دخترکای بیچاره درس نتم. درسی چی میتونی؟ ترساندی ما یکم که آرامتر گپ بزن. ما بغیرت هستم نان دادت نمیتونم. تو بغیرت نیستم از در کجا میگردی؟ کوچه چی گشتیم؟ امیال در کجا هستی؟ ببین از خانه پشت تو آمده. زدتم تو نکو آنام بیشن در جای. حالا کرام بشینم اون تو گپ ندن. کنو سعی کتو میگم 24 ساعت هم تو قار بیشی در خانه خمین تکو نان تکو قرمه تکو بخو. خمیر تا بکو هر تا خانیت است که من خمیر کنم. من معلومی نکنم پیس از کجا میشه. گپ ندن تو مک نکو گلون ما گرفت. بسم الله من سر پرزو ندارم سعی کن میموری. من گفتم میموری یک قدر سر فشار نبید میموری. من خودم کار میکنم زحمت میکشم دیگه با تو چی کنم؟ تو دمیقه قارو جانت میری کار میکنی؟ چه تو وظیفه میته؟ چی با ما وظیفه؟ ما خودم 100 نفر وظیفه دادم خودم نمیکنم. در کجا دمی قارت وظیفه دادیشان؟ تو چرا نمیشین؟ در خانه چرا نمیشینی؟ چی کنم در خانه بشینم؟ میرم درس میده مردم. درس چی میتی؟ چی فایده؟ درس نه درس. امی درس کی بیتی چی فایده؟ بچهای مردم از کار میندازی؟ صنفی فقط که بچهای مردم عاشقی را شروع کرده. نه کی گفته عاشقی؟ قگب تو ندن. میگی بچهای مردم از کار انداختی. گپ سنجیده بزن بیوجدان. بیوجدان تو بچهای مردم میری روز شگون میکنی درس میخونن صنفی اول 10-12 نمیخونن پانتون نمیخونن آخرش هم کنیش بیکار. چی فایده؟ کلیش بیکار. این میانی کلی لیسانست بیکار است. اصلا مالا می عجبیش من که تو بیاب میشم. خدا من میگم مکتب در این ملک فایده ندانه. مردم از کار نمان بانک مردم روزگار خدا کنایچی بخنه. یک تنکانی فروشی کنه یک لقمه نان در خانه خود بره. کلی عمر خود تحصیل میکنه آخرم قانون می. کراچی بده آنه. چی کنه؟ این خودم چی کردم ماده تا جیبم پیسه تو چقدر پیسه داری؟ 1 روپیه میل جیب تو نیست. دنم بود تو این باره شده بود ندارم. کم بگرد گپ نزن. این مسئله که کنش نه سوخته دکدان سو. تو از روزی که چادر جدایی نپوشیدی دل ما دن دادی. دل زور در گرفته بود. نه ها دیگه سنگو مسکینم. دیر پوری مزه دار پار شوا. خودت میشه که پیشتر مسکینه گفت که خوب زمزمه میکنی. نه این مسئله مقبول نیست. اپا پارتی که یو زمزمه ده نرشته اپا پختو که په بام رو ایوا پشتو من خبر ندارم. همین با ما گفت خوب زمزمه میکنی. نه اگه تو اینجا آوازخانه شده باشه بینیم پیشش بریده میشه. اونجا یک نفر که آوازخانه شده. نام خدا همه تو بینی که هرچی خیلی ببری یک توتش الله گفته اگه تو بینی رفت میبینی نه. میگه یک پدر کلان به نواسی خود زنگ میزنه. میگه بچم کجا هستی؟ نواسیش برش میگه در وزیر اکبر خان هستم. یک دفعه بابیش بیچاره بسیار زاد ببخشی وزیر صاحب من فکر کردم که در نواسی خود زنگ زدی. یا الله خب این خود یک زمزمه کوتاه باز بعد از دیگه برنامه خلاص میشه. ولنا پشترگو لیلا لخته دا چندالو لیلا لخته دا وی دا غزل جنت دا سوایا لیلا لخته دا چندالو لیلا لخته دا وی پخوا بکل غم و لیلا لخته دا چندالو لیلا لخته دا وی پخوا خو کاروز بیکاری شوا لیلا لخته دا چندالو لیلا لخته دا وی سړی په ناستو خو
لخته د چندالو لیلا لخته دا وی جانان زما زدی جانانیم لیلا لخته دا لخته د چندالو 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 لیلا لخته و خیلی زیبا. بیننده های عزیزی بود برنامه امروزی ما. برنامه ما را لایک کنن، شیر کنن، سابسکرایب کنن و ناگفته نمونه که هم زنگولاگه هم فشار کنن. دقیقاً بله. تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتن و ناگفته نمونه که غزال جان بعد از این همکار برنامه های ما می باشه. انشالله. دیگه مسکینیار صاحب خودت چطور؟ بعضو خو هیڅ مشکل نه لرم که تاسو ما ته کار راکړئ وظیفه راکړئ زه تاسو نه ډېر سخت خوشحالیږم څنګه چې زما ورور یم همداسې ستا ورور یم بالکل ډېره خودت مننه. میتون که همراه دیندای عزیز خداحافظی کنی و تشکر بسیار زیاد. خب هموطن اگرم خدا کنه برنامه خوش آمده باشه و لذت برده باشین. دیگه بعد از این بخیر انشالله که شما خواهد بودم در برنامه مختلف به شما حاضر خواهد شدم، برنامه پیش خواهد بردم و مسکین جان همچنان یک برنامه کاملا جدید دیگه برنامه متفاوت به شما پیش خواهد برد. دیگه همیشه که چینل ما باشین، چینل ما هم سابسکرایب کنین تا برنامه بعدی شما رو به خداوند یکتا می سپارم. هر جا کسین خوش و خندان باشین. خداحافظ.